له ګاونډیو هیوادونو راستنې شویو کډوالو کورنیو ته په مختلفو برخو کې بېلابېلې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د کندز د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي دغې ادارې له وو دفتر سره په ګډه څه باندې 6,000 راستنه شویو کډوالو کورنیو ته برېښنايي پیژندپاڼې وېشلې دي. مسؤلین زیاتوي هغو راستنه شویو کډوالو کورنیو چې برېښنايي پیژندپاڼې ترلاسه کړي د هڅونې په موخه یې هر راستنه شوي کډوال ته 1200 افغانۍ هم وېشلې دي. د دفتر وو لخوا نه تقریبا 6,229 فامیلو ته موږ تذکرې برقي ورکړي دي او تشویق کړي دي دې ته، او هر تذکرې باندې فامیل ته موږ پی تذکرې ته 1200 افغانۍ هم د موسسې خوا ورته ورکړي دي. تشویقي وي چې مثلا تاسې دا کوشش وکړئ چې دا برقي تذکرې واخلئ او اسناد هم پاخه شي، خپل افغانیت هم ثابت شي. په ورته مهال یو شمېر راستنې شوي کډوالې کورنۍ چې برېښنايي پیژندپاڼې ترلاسه کړي خوښ دي وایي وړاندې د برېښنايي پیژندپاڼو نه لرلو له کبله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و. نه انشاءالله هیڅ مشکل نشته، اسانتیاوې ډېرې سوي دي او ډېرې اسانتیاوې دي او بس دونه انتظار هم پکې نه ویستل کېږي، ډېر په اسانۍ سره اسانه طریقې سره لاسته راځي. تذکرو ته راځي خلک راځي، مدیران دي کار کوي وروره د هر چا سره همکاري کوي، هغه کوي وروره، څه مشکل نشته، هر سړی راځي خپل کار یې کېږي، تذکرې اخلي ځي، څه مشکل ورته وروسته پیدا شوی نه دی. د کندز ولایت د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو ریاست داسې مهال پر څه باندې 6,000 کورنیو د برېښنايي پیژندپاڼو د ویش خبره کوي چې یادې ادارې دغه ولایت کې راستنه شوو زرګونو کډوالو کورنیو ته د استوګنې او ژوند بېلابېلې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.